د میدان وردګو ولایت اړوند د ټوپ په دښته کې د یو سوداګر له لوري هغه جوړ شوی جومات دی چې پر یوه وخت د 1000 تنو لمونځ کوونکو ظرفیت لري. د میدان وردګو د ارشاد حج اوقاف او ریاست د معلوماتو له مخې چې دغه جومات د 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت په 2 پړونو کې د کابل کندهار پر لویه لار جوړ او اوس یې زرګونه مسافرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کابل کندهار پر لویه لار تلونکي مسافر وایي چې په تیرو وختونو کې په دې ټوله سیمه کې د دوی لپاره جومات نه و او زیاتره مسافر له ستونزو سره مخ وو، خو اوس د دې جومات په جوړېدو سره دغه ټولې ستونزې حل شوې او مسافر په دې جومات کې د لمنځونو ترڅنګ دمه هم کوي. دا خو یو ډېر ښه خوندور کور شوی دی چې دا جومات یې جوړ کړی. الله پاک د جنتونو ورکړو، دا ډېر د خیر کور کړی، خلک ډېر ورسره وسه شوي دي، ډېر ورته خوشحاله دي، ډېر دعاګانې ورته کوو. نو هر کور یې داسې ښه دی، مثلا جومات یې جوړ کړی دی، د زنانه و ځان ته دی، د نارینه و ځان ته دی. دغه جومات خو د موږ یو خیرخواه وطنوال په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی ده او ډېر ښه کار سوی. دلته تاسو وینئ چې سدوچار د قندهار د هرات د لاین نور د غزني د لاین ټول مسافرو ته د سرو ځای ډېر ښه ځای جوړ کړی ده او ډېر نیک کار سوی ده. موږ ټول ډېر ترې خوشحاله. د دوی په خبره دغه جوړ شوی جومات له ټولو هغو اسانتیاوو څخه برخمن دی چې دوی ورته اړتیا لري. درباره مسجد کې بوم برتون د دې جومات په هکله که زه درته ووایم په تېرو وختونو کې چې موږ پر دې لاره تلو دلته د لمونځ کوونکو لپاره ځای نه و. اوس دې خدای خیر ورکړي هر چا چې دا جومات جوړ کړی دی. الله دې د خدمت ورته قبول او منظور ورکړي. نو دا سهولت چې په دوه منطقه کې بیخي سړک د غاړې لاندې جومات نه و، بیخي لوی سهولت دی، غټ سهولت دی. دغه مسافر زیاتوي چې په هیواد کې د سوداګر او نور شتمن خلک هم دې ته ورته جوماتونه جوړ کړي او مسافر او خلکو ته دې له همدې لارې خدمت وکړي. نو هر چا ته د الله تعالی دومره توفیق ورکړي چې دغسې مسجدونه جوړ کړي د خلکو دپاره چې خلک خپل منځونه کې وکړي. ډېر ښه مسجد یې جوړ کړی دی، ډېر په عالي سویه باندې دی. د یادونې وړ ده چې سرپرست حکومت هم ژمنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لار به په یو شمېر سیمو کې مسافرو ته د اسانتیاوو په موخه له ټولو امکاناتو برخمن جوماتونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. احسان الله کریمي، CMG، د میدان وردګو ولایت د ټوپ دښته.